همدغه ډول باندې په بر وطن کې د یوې لویې جرګې جوړول لازمه دي چې کوم ډاکټر صاحب نجیب دا خبره کړې وه. که چېرته تاسو د ډاکټر صاحب نجیب دا خبرې نه اورېدلې، تاسو کولی سئ چې ورسئ ویې ګورئ. هغه کولی نو خالي هم نه و. هغه ویلو چې د یوې لویې جرګې جوړول لازمه دي. ډاکټر صاحب نجیب ته په دومره هغه یو سیاستمدار نه و، هغه یو عجیب خدای تعالی یعنی نعوذ بالله بیخي په ډېرو کیسو باندې هغه پوهې پیدا کړې وه، ځکه درته د جرګې خبره کړې وه. نو نن یو کوز وطن کې یوه جرګه وسوه د بر وطن د یوې جرګې د جوړېدو په هیله. بیرته راځم هغه اصلي موضوع ته. یوه د دغې پرېکړه لیک لومړنی شرط همدا و چې باید د کاروبار موضوع کې وروره ویزه او دا کیسې باید نور نه وي. دویم شرط چې ډېر زما خوښ سو وایي چې د ډیورنډ کرښه موږ پښتانه نه پېژنو، دا څه شی ده؟ پام مو دی دې خبرو ته. او هغه نور مسایل چې په هغه باید ما سره اوسېږي چې زه درته وایم، هغه به درته بیا په بل لایف کې پرې وغږېږم. خو دلته راځم په دغو اساسي خبرو باندې. او بل چې د دې ځای نه د ټي ټي پي ووځي او آرمي دې ووځي. اوس به آرمي د پاکستان آرمي چې هر نوم لاندې ده، هر قطعه ده، هر پولیس دی، که هر بد و بلا په نامه باندې دي، منظور پښتین دا شرط ایښی چې له دې ځای نه ووځئ. په عین حال کې د ټي ټي پي نه هم دا غوښتنه کړې چې تاسو هم ووځئ. اوس ټي ټي پي د پی ټي ایم په وړاندې ډېر بد غبرګون ښودلی چې تاسو څنګه دا خبره وکړله چې موږ د دې ځای نه ووځو. ښه، دغه ټي ټي پي ته زه وایم که چیرې ټي ټي پي جهاد کوي، تاسو د چا په مقابل کې جهاد کوئ؟ د آرمي په مقابل کې. کله چې آرمي وجود ونه لري نو ته جهاد د چا په وړاندې کوي؟ نه پولیس مې نه دي ښودلي، نه همدرد اشنا پولیس مې نه دي ښودلي، بخښنه غواړم ما د خولې نه به وتي، خو زما هدف پولیس نه دي. ټي ټي پي که چېرته جهاد کوي د آرمي خلاف کوي، او که چېرته په دغه سیمه او په دغه جغرافیه کې آرمي نه، نو دا ټي ټي پي وژني څوک؟ جهاد د چا په وړاندې کوي؟ عام خلک وژني. نو د منظور پښتین غوښتنه بیخي پر حق باندې بیخي یو ښه شرط ایښی. اوس پنجاب د شپږ اویا نه را په دې خوا تر ننه پورې په همدغه هڅې او کوشش کوي چې تر څو پورې د ډیورنډ په کرښې باندې دغه تورخم ګیټ جوړ کړه، دغه د نور دغه د ویزو د پاسپورټ مسایل یې رامنځته کړل، د دوه یو ولس په منځ کې کرښه کش کړله، او وروره ګله دا قصه یې رامنځته کړه، او د همدغه په هڅه او کوشش کوي چې پکې کامیابه هم سو. پام مو دی. اوس منظور پښتین د داسې یو شي غوښتنه ترېنه کړې چې پنجاب هغه هېڅکله نه مني. پنجاب هېڅکله هم د کوز وطن نه آرمي نه وباسي، ټي ټي پي هېڅکله له دې ځای نه وځي. دا هغه درې مسلې دي چې دا منظور پښتین دا رقم ته ورته ایښی، لکه زه چې ته ماته دلته راسې ووایې چې حسیبه له نن نه وروسته ووایه چې ډاکټر صاحب نجیب د ما مشر نه ده، ووایه چې حسیب زما نوم نه دی، او ووایه چې زه د افغانستان نه یم. آیا امکان لري؟ نه زه د خپل له نومه تېرېدلی سم، نه له خپل هویته تېرېدی سم، نه د ډاکټر صاحب نجیبه تېرېدی سم. مشر منظور پښتین چې دا کم شرطونه ورته کېښودل، دا شرطونه په دغه ډول دي چې پنجاب ترېنه تېرېدلی نه شي، ځکه د پاکستان دغه هېواد چې دلته په دې جغرافیې او په دغه سیمې باندې دی، په دغه منطقه کې دا د کوز وطن کې د دهشتګردۍ، د تروریزم، د وژنې، د قتلونو، د دغه ټولو مسایلو پر بنیاد باندې چې نړیوالو نه دوی پیسې ټولوي، بیا د تروریزم خلاف دوی وروره هلته عملیات کوي. د پاکستان حکومت په دغه ډول چلیږي. نو که چېرته په کوز وطن کې د امن او د سولې خبره کېږي، دا په دې معنا ده چې په اقتصادي لحاظ باندې پاکستان له منځه ځي، او پاکستان دا کار نه غواړي. په ژوند کې هغه غواړي چې په کوز وطن کې په ځانګړې توګه په قبایلو کې په دغه ډیورنډ په کرښه باندې چې پراته قومونه دي، دلته تل مدام دغسې د تروریزم کیسې اوسېږي، چې تر څو پورې پنجاب ژوندی پاتې شي. د سرطان د ناروغ یو کمال دا دی، که ته د سرطان ناروغ ژوند ډیر سي یا ژوندی پاتې شي، نو هغه ته به ته وینه داسې هر وخت بدلول ځي. که چېرته د وینه بدلول ورته پرېښودل، نو دا مریض دا ناروغ مړ کېږي. په دغه ډول باندې که پاکستان کې د تروریزم ځالې نه اوسېږي، مدرسې نه اوسېږي، جهاد نه اوسېږي، ټي ټي پي نه اوسېږي، فلانکی ګوند، پلانکی جهادي ګوند، پلانکی، او دا دوی نه وروره پاکستان په خپله له منځه ځي، ځکه پاکستان نور بیا د اقتصاد له پلوه په دغه سیمې په دغه جغرافیه کې ځان نشي ټینګولی، ځکه یو طرف ته موږ پراته، بل طرف ته چین پروت، بل طرف ته ایران پروت، بل طرف ته هندوستان پروت، پاکستان په خپله منځوي کېږي.
نو پاکستان د خپل د بقا په خاطر باندې تروریزم خپل یوازنۍ لاره جوړه کړې ده چې دوی تر څو پورې دلته پاتې سي. نو کله چې دا شرط یې ورته کېښوده دا نو په خپل ذات کې د راتلونکي دپاره خوشبینیانې دي. اوس یې زه درته اوس وایم دلته ډېرو فکر کوو چې ولا چې که چېرته د پښتونستان اعلان وسي دا به ډېر ښه سي. زه په دې خبر یم چې نه د پښتونستان اعلان کېږي نه د لوی افغانستان اعلان کېږي، هېڅ هم نه کېږي. خو دغه شرطونو ته ډېر وارخطا وم چې دا شرطونه داسې نه سي چې پنجاب وایي چې اوکې دا ټول زه درته کوم. خو د دومره منافقانو په منځ کې د دغو سیاسي ګوندونو مشرانو په منځ کې هم منظور پښتین چې کوم شرطونه ایښي دي دا هغه شرطونه چې پنجاب دا نه مني. اوس چې دا نه منل کېږي په راتلونکي کې به څه کېږي؟ د نورو سترو غونډو د جوړېدو لاره پرانیستل کېږي. که پرون 14 لکه کسان راغلي دې غونډې ته په راتلونکي کې به 13 لکه کسان راځي. پام مو دی زما دې خبرې ته چې پښتون په خپله خاوره باندې واک نه لري، اختیار نه لري او دوی ورته حکومت ته وخت ټاکلی او په دغه ټاکلي وخت کې دوی دغه ځینه ونه وتل، نو دوی مجبور مکلف دي چې د تاسو په وړاندې یوه لاره غوره کړي. که هغه بیا د جنګ لاره ده، که هغه وروره ګوله د بغاوت لاره ده، هر لاره چې